الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. زما قدرمندو عزیزانو د محرم الحرام میاشتا او د محرم الحرام د میاشت انتهائی احترام والا میاشتا د الله رب العزت پنځ باندې چې کومې میاشتې انتهائی احترام او فضیلت والا میاشتې دي د هغې ذکر قرآن مجید کې الله رب ذکر کړلی چې کومو ته اشهر حرم ویل کېږي په دغې میاشت کې یوه میاشت د محرم الحرام دا میاشت هم ده. یقیني طور پر په دې میاشت کې یو داسې غټه سانحه چې یقیني طور پر یو داسې دردناکه سانحه چې کله هم یو مسلمان دغه واقعه واوري نو د هغه زړه هغه جاړي او بحیثیت یو مسلمان ظاهره خبره ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوږ وسه سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ د هغه ساتیان د هغه آل او اولاد د لسم محرم الحرام په ورځ باندې په 61 هجری باندې دا ابي درد سے شهیدان شو. یقیني طور پر یو داسې تاریخي واقعه چې داسې تاریخي واقعه په دې پورا دنیا کې چرې نه د واقع شوي چې خلق را لګېدل د یو نبی امتیان را لګېدل خپل د نبی خوږ وصیت چې کوم دی هغه شهید کړی وي د هغه آل اولاد یو بدعت سره شهید کړی وي. دا منظر هم دی زمکه د اسمان قتل له دا واقعیا چې کوم واقع ته واقع کربلا ویل کېږي د دې پس منظر سو دا واقع څنګه را پېښ شو د دې باندې یو څو خبرې کول ضروري واړم. واقع کربلا چې کله حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو یعنی د دنیا نه لاړ د هغې نه مخکې هغه تقریبا 60 کاله حکومت کړی او په دغه 60 کاله حکومت کې هغه یقیني طور پر چې څومره فتنې وغیرہ ختمې کړې او امن امان قائم شو تر دې حد پورې چې اسلام 62 लाख مربع میل چې کوم د هغې باندې خور شو د عرب راواله تر عجم پورې تر یورپ پورې اسلام خور شو او اسلامی فتوحات په دغه درمیان کې ډیر زیات وشو او ظاهره خبره ده په دغه ټیم کې په دغه شلو کالو کې هغه اهل بیت یعنی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ امام حسن رضی الله تعالی عنہ داغو چې نور آل اولادو دهغو نصرف داغو حفاظت کړو بلکې اور سره سره چې مالی حواله سره به داغو خدمت کو هر حواله سره داغو په پربوت طریقې سره خدمت کړو او د هر قسم نه فساداتو نه داغو حفاظت کړو. لیکن معاملہ کله خراب شو چې کله حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه لاړ د هغه زوی یزید د خلافت اعلان وکړ او یقیني طور پر حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په ژوندۍ کې څوک نشي ثابت کولای چې دا یزید یو بدترین انسان او یو فاسق او بلکې د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د وفات نه بعد دا کس د دنیا په لالچ کې راغی او خپل د خلافت لپاره د لاړ چې مدینه منوره کې کوم صحابه یا په مکه کې هغه باندې زبردستی کوله چې تاسو زما په لاس باندې بیعت وکړئ. په دغه دوران کې د کوفی نه خلقو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته د هزارو په تعداد کې تقریبا یو روایت کې راځي چې 12000 یعنی تقریبا 12000 خطونه دغه کوفی والا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ تراولې غلو چې ته کوفی تراچا امنګ استا بلاس باندې بیعت کو منګ یزید چې ګرځي هغه امیر نه جوړو بلکې د یزید حکومت منګ نه تسلیمو
ته کوفه تراشه موږ خپل امام ته جوړو او ستا په لاس باندې بیعت کو. نو د دې لپاره حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ طرف ته وکړو کچې زه په مدینه منوره کې پاتې کیږم نو د دې حرمت په عمل کېږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خار دی دا یقیني طور پر حرمت والا خار دی کچې زه دلته کې پاتې کېږم نو دلته کې یزید حمله کول شي د دې چې امن او امان دی هغه خرابول شي دلته کې وینه تویول شي خپل د خلافت لپاره خپل د حکومت لپاره او باید دا غیر بعد کچې مکې ته د مکې ته هم بیا لاړ لیکن ال تکیم دا محسوس کړه چې دل تکیم پاتې کېږي نو د مکې چې حرمت هغه په عمليږي یزید دل تکي چې د هغه دل تکیم وینه توي نو د بیا شو د بیا کوفه طرف روان شو ځکه چې کوفه والا تقریبا 12000 خطونه د تر لګیږي چې تراشه مسله پلاس باندې بیعت بهرحال په دغه ټیم کې با صحابه دي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هم وکړه چې کوفه د مزه د کوفه خلک بے وفا خلک دي دغه خلکو استاد پلار سره هم غداری کړوا او یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره او استاد ضرور یعنی حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ سره غداری کړوا دوی استاد سره غداری کی لیکن بهرحال د روان شو دوی چې 12000 خطونه مات راغلي او په دغه دوران کې د خپل چکم آل او اولاد دي خپل د کور زنانه ماشومان د ټول روان کو د کوفه په طرف روان شو بهرحال چې کله یزید ته پته ولګی دا او دا غزنه د لخر راولېګو او ظاهره خبره ده په دغه میاس کې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د کوفه د حالت کتو د پاره خپل ترزوی مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ کوفه ته ولېګو چې ته کوفه د لاړ شه ال تکيو ګره چې واقعي دغه خلک تیار دي د بیعت کولو د پاره یا دیو اسی افوا پیلاو کړل لیکن بهرحال دې چې کله کوفه ته لاړ مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ د پلاس باندې تقریبا 60 خلکو کوفیانو په جامع مسجد کې چې موږ بیعت وکړو نو ظاهر خبره ده ان ته کې د خبر ولې چې زبا پلاس باندې خلکو بیعت وکړو امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې راځه سفر چې موږ جاری ساته ځکه چې 60 خلکو زبا پلاس باندې بیعت وکړو بهرحال چې کله یزید ته دا پته ولګی چې د کوفی خلکو د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی پلاس باندې بیعت کړل 60 خلکو دغه پلاس باندې بیعت وکړو نو فل فوري د کوفی گورنر بدل کو او ابن زیاد د کوفی گورنر جوړ او یو ته چې لاړ شاه فل فور معاملات ټیک کا او چې کوم خلکو بیعت کړل دا هغه بیعت مات کا هغه لالچ ورکا یا دمکیانی ورکا وایي او مسلم بن عقیل گرفتار کا یا شهید کا بهرحال چې کله مسلم ابن زیاد د کوفی گورنر جوړ شو خلکو لالچ ورکو باس خلکو دمکیانی ورکړي دغه خلک ټول شاته شو چې کوم خلکو د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ باندې بیعت کړو ټول شاته شو او د تر دې حد پورې چې مسلم بن عقیل رضی الله تعالی په غلو کې ګرځي ناری وهلې چې څه شو خلک شل زره خلک څه شو چې کوم زما په لاس باندې بیعت کړو یو سړی आवाज نکو بلکې دا شانتي په تنهایی کې چې کوم دی بیا مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ انتهایی په بے دردی سے شهید کړل شو بهرحال بل طرف ته مسلم بن عقیل کس لګلو امام حسین پسې چې تو تویا چې تاسو راځي سفر جاری ساتي ځکه چې زما په لاس باندې شل زره خلکو بیعت کړل دلته کې معاملہ خراب شو بهرحال امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله راته پلاری باندې هغه دا خبر ملاو شو چې مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ په بے دردی سے شهید کو او خلکو سره چې کوم دې دوکا وکړ بهرحال چې کله دا خبر د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ رونو اورید نو دا اعلان وکړو چې موږ په صورت کې واپس نزو بلکې چې تر څو پورې موږ خپل ضرور بدل نه اغسته موږ واپس نزو یا خو به شهیدان کیږو یا به موږ خپل ضرور مسلم بن عقیل بدل اخلو بهرحال امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې تاسو واپس نه ځئ نو یقیني طور پر زه هم واپس نه ځم چې تر څو پورې موږ دا بدل نه اغسته بهرحال چې کله دوی کربلا مقام ته ورسېدو او په دغه ځای کې د یزیدی لشکر چې په دغه د یزید په لشکر کې تقریبا د هزارو په تعداد کې خلکو بل طرف ته چې دا 72 یا 82 خلک یعنی 2 او یا 2 اتیا خلک چې کوم جګړې والو هغه 2 او یا خلکو او دغه شانتي نور زنانه او صرف د امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره کور زنانه وغیرہ دوی یو الګ خیمه جوړ کړه دوی په دغه خیمه کې او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د یزید د لشکر چې کوم سربراو ابن سعد غیر او دغه سي میټینګ وکړو هغه ته وی چې بھائی تاسو موږ په هر صورت کې نه پرېږدئ نو څه درې خبرې تا تقدمه یو دا چې موږ واپس پرېږدئ چې موږ واپس لاړ شو یا دویمه خبره دا ده چې نه یو داسې ځای ته ولګئ د مسلمان ریاست چې کوم اخري سرحد وي هغې ته ما ولګئ چې ځان ته کې زما د دین حفاظت کوم او د دین لپاره چې کوم دی لړاوېږم جهاد کوم
د دین اسلام د سربلندۍ لپاره خپل باقی ژوندۍ چې کوم دغه وقف کوم. یا دریم دغه دی چې ما د یزید دربار ته بوزا چې هلته کې زه براراز دغه خبره وکړم. بهرحال ابن سعد چې د یزید د لشکر سربراہ وغه هم دا خبره خو خراله چې به دا خبره خو صحیح دي. هغه خبره چې کوم دی ګوري دغه درې خبره د ابن زیاد چې کوم گورنر د کوفی دغه مخ ته دا خبره کې خولي نو هغه مطمئن شو چې دا خبره خو صحیح دي. لیکن په دغه کې شیمر ملعون دا خبره واوریدا نو هغه ابن زیاد بلکاو کو چې په څه صورت کې هم دا خبره ونه مني بلکې دوه ستا چې معاملې دا خرابوي. بهرحال دوی چې کوم دې شهید کړي نو چې تر څو پورې تاسو شهید کړي نه نو معاملې نه حل کیږي. نو ابن زیاد هم داغه خبرو کې راغی او بیا د شیمر په خبرو کې راغی او بل طرف ته ابن زیاد ته وی چې ته ما د سولې لپاره نه وی لګره ته ما د دې لپاره لګره چې تلال چاغو چې کوم دې گرفتار کا یا شهیدان کا. لیکن بهرحال کچری ته د عمل نه کوي نو زستا بځې باندې شیمر مشر جوړو ما د فوج او کوم دې تعالی کوما. نو ابن سعد هغه په لالچ کې راغی چې به عزت کار کوما زه هغه چې کوم دې دا اوسره قتال تم تیارې ما هر معاملې ته تیارې ما لیکن ما مت لري کوا. بهرحال ابن سعد بیا خپل د لشکر کمانډ سنبال کو او اعلان وکړو چې په صورت کې منګه امام حسین رضی الله تعالی دا ساتيان نه بریدو چې تر څو بوري دوه غدت کې شهیدان کړي دي یا حقیقت کړي دي. بهرحال امام حسین رضی الله تعالی چې کله پته ولګی دا نو هغه دوی چې تاسو شرایط تسلیم کړو چې کوم خبرې تاسو تمای شي تا تسلیم کړو لیکن هغه خپل د خبرې نشاته شو او بهرحال دا معاملہ بڑاوي دا تر دې حد پوري چې د لس محرم او حرام چې شپه دغه ټیم د اجازه واغست چې دغه یو شپه موږ ټیم راکې او بیا ان شاء الله تعالی سار بیا مشغوليږو. په دغه شپه باندې حضرت امام حسین رضی الله تعالی پوره شپه عبادت وکړو پوره شپه د قران مجید تلاوت وکړي پوره شپه چې کوم دې توبه استغفار او د الله رب عزت مخ ته پړړا شو او پوره شپه چې کوم دې ذکر اسکار عبادت تلاوت او تر سحر پورې چې کله سحر ټیم شو چې کله امام حسین رضی الله تعالی او دغه ساتيانو دغه کور والا ماشومان او زنانو د سحر مونږ کو د هغه نه بعد حضرت امام حسین رضی الله تعالی پته ولګی دا چې نن زمونږ اخر ورځ کې دي شي ځکه چې د دشمنانو نیت چې کوم دی هغه صحیح نه دی. خپل کور والا ته زنانو ته دانې سدو کو چې د خدای لپاره چې موږ شهیدان شو نو صبر وکوي چری بنا صبر نه کوي او چری به هم روړې چغې نه وهي خپل ګریوانونه بنسي خپل ځان بنوي ماتم بنه کوي او دغه ته نصیحت وکړو. د هغه نه بعد بیا لاړ میدان ته او چې وی کاته نو د هزارو په تعداد کې دشمنان وراړو هغه ته یو څو خبرې وکړي چې آیا تاسو موږ ولې قتلوي آیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته حیا ناراضي آیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم نسنم آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته د جنت سردار نه دی ویلي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنو سنما آیا زما مور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوګلور نو حضرت فاطمه آیا زما پلار حضرت علی رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترز وینو د ټول خبره ورته وکړي او بیا ته وی چې تاسو په کوم جرم کې ما قتلوي په کوم جرم زما جرم څه دی ما څو قتل کړل چې داغي په جرم کې ما قتلوي آیا ما په چا باندې ظلم کړل چې تاسو داغي په جرم کې ما چې کوم دي شهید کوي ما قتلوي. بهرحال الله غټه وسی چې کوم دي خدای وکړه لیکن دشمنانو چې موږ په صورت کې تا نه پریدو. بهرحال بیا میدان جنگ شروع شو او د حضرت امام حسین رضی الله عنه په لشکر کې تقریبا 72 کسانو جنگ والا هغه به یو تو میدان ته لړاوید با تر دې حد پوری چې دشمنان به بګیم وجلو قتل به کړو مردار به کو خپل چې کوم هغه شهید شو. هر یو کس دا غوښته چې د امام حسین رضی الله عنه زمخ کې شهید شم تر دې حد پوری چې ټول شهیدان شو. اخر کې سید امام حسین رضی الله عنه پاتې شو چې هغه هم د زخمونو چورو یعنی د تلوار نشانونه د نيزي نشانونه او دغه شان دي تیرونو نشانونه پورا جسم زخمی شو او تصور زونه بعد تصور چې کوم دی هغه اتګه هم په دغه حالت کې هم د دشمن مقابله کوله هغه تاسو غنیز دین شو دي. بهرحال داغه نه باوجود په دې حالت کې چې پورا جسمي له لهانو پورا جسمي د زخمونو چور چورو او تر دې حد پورې چې تر څو روزونه تر څو شپو روزونه چې کوم دی او بینه وسکلي تګه هم لیکن د چا مجال نشي کې نه کې چې هغه تلوي د امام حسین رضی الله عنه مقابله کړي او بهرحال په د باندې تورونو برسات کې او په دغه ټیم کې شیمر دا اعلان وکړو چې ټول د چارو طرف نه په د باندې حمله وکړي چې د منګه شهید کو. بهرحال بل اخر په د باندې حمله وشو د څلورو طرف نه د کمنس کې راوس او ان لله و انا الیه راجعون. په دغه ټیم کې د زمکه او د اسمان هغه مظلوم وګړو
چې دی امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان راولګیدو خپل د نبی خوب وسې چې کوم دی هغه او به دردي سره شهید کو او بیا شمر وی چې دا سر سو کټ کې د دې تنه چې کوم دی جدا کې العیاذ بالله د دې یو کس بدبخت راپاسې چې نومي سنان بن انس هغه راولګید هغه سره کټ کو او د تنه جدا کو بهر حال دا یو داسې واقعه ده چې د دې واقعي په ذریعہ باندې د هر مسلمان زړه چې کوم دی دربند کیږي ځکه چې د نبی رسول الله والسلام هغه خوب نوسه دا هغه آل اولاد په بدردي سره چې کوم دی د نبی رسول الله والسلام امتیانو د کربلا په مقام باندې شهیدان کړیو بهرحال د دې واقعې نه موږ تاسو ته یو سبق حاصلېږي چې چېرې هم موږ د حق په حواله سره سمجوته ونکړو بلکې په حق باندې په دین باندې په اسلام باندې منګ خپل ځان خپل آل اولاد خپل بچي خپل خاندانونه د قربان کو لیکن د حق په مقابله کې منګ د باطل مخ ته سر جګم دی هغه هم تسلیم نکو بلکې منګ خپل ځان قربان کو خپل آل اولاد قربان کو لیکن د دین د سربلندۍ لپاره منګ له شاته کېدل دي پکار بلکې مخکې بناوي دي پکار دي د دې واقعي کربلا نه منګ تاسو ته درس ملاويږي